أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين رحمة للعالمين محمد وآله وأهل بيته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د خلفاء الراشدین د سیرت شپږمه فته. محترم ورونو، په تیره پنځمه فته کې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه خطبه بیانول چې د خپل خلافت په اوله هفته کې د خپل شدت په باره کې وویل. ما ته خبر را رسېدلی دی چې خلق زما د شدت څخه وارخطا دي، زما د قهر او سختی څخه په بیره کې دي، او خلق وایي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات او په موږ کې موجود وو، عمر پر موږ شدت کاوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجود څخه نه بیریدی. کله چې بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه زموږ امیر وو، بیا هم د شدت کاوه. نو اوس چې ټوله امر د په لاس کې دی، څه به راسره وکړي؟ هر چا چې دغه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي. مګر کم وخت چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وم، د هغه نوکر او مریی وم، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اندازه کریم، رحیم، نرم او مهربانه وو چې هیڅوک د هغه وضعیت ته نسی رسېدلی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د هغه علیه الصلاة وسلام په باره کې فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم، چې دا د سورة التوبه 128 نمبر آیات دی. نو ما خپل شدت د هغه علیه الصلاة وسلام د نرمۍ سره ایښی و. زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور لته تروم، څرنګه چې غوښته هغه سې استعمالوله، یا به یې په پوښ کې پټه کړه، یا به یې پرېښوله چې پرې کېدل وکړي. یعنی ما خپل شدت د هغه علیه الصلاة وسلام په حضور کې ایښی و. که به یې شدت غوښتي پرې به یې ښولم چې شدت وکم، او که به یې نرمي غوښته منع به یې کړم. زه تر آخره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر دغه حال وم، څو د الله جل جلاله و ملاقات ته رحلت وکړي، او الحمدلله هغه زما څخه راضي و، او زه په دغه حال ډیر بختور او خوشاله یم. بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو والی او امیر وو، او هغه هم هغه قسم سړی وو چې هیڅوک د هغه د حلم او نرمۍ څخه انکار نسی کولای او نه یې کوي. نو زه د هغه نوکر او کومکی وم. دغه زما شدت می د هغه د نرمۍ سره ګډاوه. بیا هم د هغه په حضور لڅه تروم چې یا مې په پوښ کې پټه کې، یا مې پرېږدي چې پرې کېده وکم. تر هغه وخته د هغه سره پر دغه حال وم څو الله جل جلاله وفات کړي، او الحمدلله هغه زما څخه راضي و، او زه په دغه کار خوښ او بختور یم. ای خلقو، اوس زه ستاسې د کارو ولی او متصرف سوم. نو پوسئ چې هغه شدت ضعیفه سو، مګر هو هغه شدت پر ظالمانو او هغو کسانو چې پر مسلمانانو تیری او تجاوز کوي باقی پاته دی. مګر دینداره، صالحو او مستقیمو خلقو ته تر هر چا نرم یم، او هیڅوک نه پرېږدم چې پر چا ظلم یا تیری وکړي. حتی چې د ظالم باړخو به پر مځکه کښېږدم، او زما قدم به یې پر دغه بل باړخور کښېږدم، تر څو د حق تابع کیږي. خو زه سره د دغه شدته و اهل عفاف او اهل کفاف ته، یعنی پاک او بے غرضه خلقو ته خپل باړخو پر مځکه ایږدم.
ای خلقو ستاسې پر ما حقونه سته چې زه به یې تاسو ته بیان کم په یاد ولرئ او زما څخه د خپلو حقوقو غوښتنه کوئ. ستاسې پر ما دغه حق دی چې ستاسې د مالو او د هغو شیانو څخه چې الله جل جلاله یې تاسې ته درکوي د هغو څخه به هیڅ شی نه د ځان دپاره او نه د خپلې کورنۍ دپاره واخلم بې له هغه څخه چې الله جل جلاله در باندې ایښي دي. یعنی د مال په اخیستلو سره پر تاسې ظلم نه کوم یا دا چې د غنیمت په مالو کې ستاسې حصه وي هغه در نه کم. او ستاسې بل حق دا دی چې که زما لاس ته یو شی راغی هغه زما د لاسه نه وځي مګر پر هغه خپل حق. یعنی د بیت المال مالونه به عبث نه مصرفیږي نه به غلا کیږي نه به ضایع کیږي. هره پیسه به خپل حقدار ته رسیږي او پر خپل ځای به مصرفیږي. او ستاسې دا حق دی چې ستاسې خرڅ او مصرف به در زیاتوم. یعنی تاسې دا فکر ونه کوئ چې عمر شدید زاهد او متقی دی پر خلقو به هم سختی راولي بلکې ستاسې خرڅ او مصرف در زیاتوم. که زهد او تقوا وي یا شدت او سختی وي هغه پر خپل ځان راولم مګر ستاسې خرڅ او مصرف پوره در کوم. د جهاد په باره کې وویل په خزو او سرحدو کې مو ډېر نه ځنډوم یعنی نه مو پرېږدم چې ډېره اوږده موده په جهاد کې تېره کړئ. او که مې بیا چیرې و جهاد ته ولېږلاست هغه وخت بیا زه ستاسې د اولادو پلار یم تر څو چې بیرته خپلو کورو ته راځئ. یعنی د کورو ساتنه او سرپرستي مو زما وظیفه ده. که تاسې ما په ښو کارو سره امر نه کړئ او د منکر یا بدو کارو څخه مې منع نه کړئ او نصیحت راته ونه کړئ په ورځ د قیامت به زه و الله جل جلاله ته ستاسې شکایت کوم. ورونو دغه د امریت و اصولو او قوانینو ته لږ فکر وکړئ چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خپل ځان لازم کړه د ملت ساتل د هغو د کورنیو سرپرستی د جهاد متابعت او نه پرېښول د بېهوده او بېځایه مصارفو څخه د بیت المال د مالو ساتل. دغه ټوله یې په لږو جملو کې د ځان مسؤلیت او وظیفه وبلل او ویل یا عباد الله ای د الله بندگانو د الله څخه وبېرېږئ پر تاسې زما د شدت په منع کولو کې زما کومک وکړئ. یعنی کوشش وکړئ چې خپل ځانونه زما د شدت څخه وساتئ ځکه که څوک غلط او ناوړه کار وکړي بیا نو هغه پوسه او عمر او که پر سمه لار مستقیم رهي وي هغه ته هیڅ ضرر نه رسیږي. نو خود ویل زما د شدت په منع کولو کې تاسې زما کومک وکړئ. یعنی د دې دپاره چې زه شدید نسم تاسې پر سمه لار ځئ هلته بیا زما شدت نسته او زما سره زما پر خپل ځان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په واسطه کومک وکړئ. یعنی په ښو کارو مې امر کوئ او له بدو کارو څخه مې منع کوئ او ستاسې په کارو کې چې الله جل جلاله زه متصرف کړی یم نصیحت راته کوئ. په آخر کې وفرمایل واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. ورونو تاسې ولیده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا غوښتنه او آرزو نه وه چې د خلقو امیر او مشر دی وي بلکې د ده رضی الله تعالی عنه سره دا بیره ورسره وه چې دغه پر خلقو امریت د دې سبب ونه ګرځي چې دی دې د جنت د داخلېدلو څخه راوګرځوي. نن ورځ موږ هم د خپلو اسلامي امیرانو او مشرانو دپاره دغه عمري طریقه غواړو چې دغه د څو ورځو مشري او حکمرانی دوی د جنت د داخلېدلو څخه راونه ګرځوي بلکې غواړم چې موږ که امیر یو که مامور که حاکم یو که محکوم یو د بل سره د اسلامي لارښوونو په سبب ټول جنت ته داخل سو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپله وینا کې خلقو ته وروښول چې شدت اوس هم پاته دی خو یوازې پر بدکاره او ظالمانو خلقو د متقی او پرهیزګاره د دینداره او مستقیمو خلقو سره به نرم او ښه ملګری یم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په یوه بله خطبه کې یوه عجیبه خبره وکړه
حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې فکر او تشویش کې وو چې خلق به ودته د شدت په سبب نصيحت نه کوي، د څخه به بیریږي او دوی به خپل سر ته پریږدي. نو یو وخت خطبه ویل او د خطبه په منځ کې وویل: ای خلقو، کما په خپل سر او د خپل خوښ مطابق امرونه کول تاسو څه وایاست؟ یعنی کمی دنیوي کارونه شروع کړه او هر څه چې ما غوښته هغه څه حکم کاوه، تاسو څه کوئ؟ خلق ټوله چپوه، د بیرې څخه هیڅ ونه ویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا دغه جمله تکرار کړه او ویل: ای خلقو، کما په خپل سر حکمونه کول تاسو څه وایاست؟ بیا هم چا جواب ورنکړي. دریم وار بیا دغه جمله تکرار کړه. یو د اصحاب کرامو څخه ولاړ سو او ویل: یا امیر المؤمنین، په والله کتا و دنیا ته په خپل سر وویل دغسې، موږ به په خپلو تورو درته ووایو دغسې. په خپل لاس سره د پرې کولو اشاره وکړه، یعنی کتا په خپل خوښه او په خپل سر حکمونه کول، موږ دې په والله سر در پرې کو. دغه سړی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شدت څخه ونه بیریدی او حق جواب ورته وایي. د نن ورځې د غدارانو او چاپلوسانو څخه نه چې د حاکم او رئیس د هر حکم په مقابل کې بل صاحب او بل صاحب وایي. عمر رضی الله تعالی عنه په لوړ आवाज پرناري کړه: څه دی وویل؟ غواړي چې وی بیروي. هغه صحابي وویل: کتا پر دنیا په خپل سر حکم کاوه، په والله موږ به په خپل تورو ستا سر در په هوا کو. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: الحمدلله، زه پر دې بیریدم چې څوک به نسی ولاړ. زه پر خپل ځان بیریدم چې زما د ډیر هیبت په سبب به څوک ما نه اصلاح کوي، څوک به د بیرې په سبب حق وینا نه راته کوي، سمه لار به نه راشي. مګر اوس مطمئن او خوشحاله سوم. نو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر دې حرص وو او دا یې کوشش وو چې د په ملت کې داسې څوک موجود وي چې ودته نصیحت او لارښوونه وکړي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په فضیلت او لوړه درجه کې ډېر احادیث راغلي دي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وايي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذات السلاسل د غزا پر لشکر زه امیر مقرر کړم. زه هلته ولاړم او هغه ځای هم فتح سو. کوم وخت چې بیرته راغلم نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او زه ډیر خوشاله وم. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ولی خوشاله و؟ ځکه د اسلام فقط 4 میاشتې کېدې او پر کوم لشکر چې دی امیر مقرر شوی وو په هغه لشکر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو عادي عسكر په صفت موجود و او هلته په جنگ کې لوی بری او فتح هم په نصیب شو. نو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دا خاص چې دی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ګران دي، ځکه هغه دوه د په لشکر کې عسكر و او دی امیر و. نو کوم وخت چې عمرو بن العاص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې کښېنستی، په یو مناسبه موقع کې پوښتنه ځینې وکړه او ویل: یا رسول الله، څوک ډیر در باندې ګران دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: عائشه. عمرو رضی الله تعالی عنه ویل: ښځې مې نه دي مقصد، په نارینه‌و کې څوک در باندې ګران دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ابوها، د عائشه پلار. عمرو رضی الله تعالی عنه ویل: بیا څوک؟ ویل: عمر ابن الخطاب. عمرو رضی الله تعالی عنه وایي: زه چپ شوم وبېرېدم چې نور به ټول اصحاب کرام یاد کې بیله ما. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه مقام او درجه په دغه اندازه و چې تر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وروسته تر ټولو اصحاب کرامو دی رضی الله تعالی عنه پر ګرانو. دغه حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کوي. د محمد ابن علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. ورونو، دغه محمد ابن علي
په محمد ابن حنفیه سره مشهور دی، ځکه چې دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغې ښځې زوی دی چې حنفیه ورته ویل کېده، او دغه ښځه د بنو حنیفه د قبیلې څخه وه او د یمامې اوسېدونکې وه. نو محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنه وایي ما زما پلار حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل پس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه تر ټولو خلقو څوک ښه او بهتر دی؟ متوجه سي. محمد ابن علی ابن ابي طالب د خپل پلار علی رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه کوي چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروسته تر ټولو خلقو ښه او بهتر څوک دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل ابو بکر. دا د علی رضی الله تعالی عنه جواب دی چې ویل ابو بکر تر ټولو خلقو ښه او بهتر دی. محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنه وویل بیا څوک؟ ویل عمر. محمد ابن علی رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته ویل بیا نو ته؟ وایي داسې مې نه ورته ویل چې بیا څوک، ځکه وبېرېدم چې راته وبوایي عثمان. کوم وخت چې محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنه ورته ویل بیا نو ته؟ علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل زه د مسلمانانو څخه یو سړی یم. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه تواضع وه. د دغه حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کوي. د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو څخه داسې لري او جلاسو چې بل هیڅوک نه و ورسره بیله ابو بکر او عمر څخه. نو یې خلقو ته وکتل او ویې فرمایل د قیامت په ورځ دغسې راپاڅول کیږي. نو د قیامت په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې یا د قبر څخه بعث یا راپورته کړل شي، ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما به ورسره ملګري وي. د عبد الله ابن شقیق څخه روایت دی چې عایشه رضی الله تعالی عنها ته مې وویل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کم اصحاب کرام ډېر ګران و. ډېر رضی الله تعالی عنها وویل ابو بکر. ما ویل بیا څوک؟ ویل عمر. ما ویل بیا څوک؟ ویل ابو عبیده رضی الله تعالی عنهم اجمعین. ابو جحیفه رحمه الله وایي د علی رضی الله تعالی عنه څخه مې واورېده چې ویې ویل آیا پس د نبي څخه په ښه او بهتر د دغه امت مو خبر کم؟ بیا یې وویل ابو بکر. بیا یې وویل آیا پس له ابو بکر څخه په ښه او بهتر د دغه امت مو خبر کم؟ نو یې وویل عمر. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات او په موږ کې موجود وو، موږ به ویل پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت ښه او بهتر ابو بکر دی او بیا عمر دی. په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام بخاری روایتوي ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه وایي ما په خپل کور کې اودس تازه کړ او راووتم. د ځان سره مې وویل نن ورځ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری او د هغه ملازم یم، یعنی نن ټوله ورځ بل کار نه کوم، فقط د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به ملګری یم. نو مسجد نبوي ته ورغلم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه مې وکړه. راته وویل شوه چې هغه ووتی او دغه طرف ته ولاړی، یعنی په لاس یې هغه طرف ته اشاره وکړه کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تللی و. نو پسې رهي شوم او پوښتنه مې کول څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوریس باغ ته ننوتلی و او زه د باغ د دروازې سره کښېنستم. یعنی په پوښتنه دا راته معلومه سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه باغ ته ننوتلی دی او زه د هغه باغ په دروازه کې چې د خرما د شاخلو څخه جوړه سوې وه ودرېدم او انتظار کوم. څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اودس تازه کولو څخه فارغ سو، نو زه ورغلم. ومې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوریس د څا پر غاړه ناست دی، پنډې یې لڅې کړي دي او ساته یې پښې ورزړولې دي.
یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سا پر غاړه ناست دی او پښې یې په اوبو کې دي. سلام یې ورته ووایه او زه بیرته د باغ د دروازې و طرف ته رهي سوم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می پر خپل طبیعت پرېښاوه او زه بیرته دروازې ته ولاړم. د ځان سره مې وویل چې نن به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دروازوان او چوکیدار یم. څو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی، دروازه را پورې وهل. ما ویل څوک یې؟ ویل ابوبکر. ما ویل لږ صبر وکړه چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اجازه واخلم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله ابوبکر دی اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اجازه ورکه او د جنت زیری پر وکه. زه ورغلم او ابوبکر ته مې وویل داخل سه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری درکوي. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم راغلی او د سا پر غاړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وراسته طرف ته کښېنستی. ده هم لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پونډۍ لڅې کړې او پښې یې ساته ور وځړولې. زه بیرته دروازې ته ولاړم. خو کم وخت چې زه د کوره راوتم زما ورور په کور کې و چې هغه هم اودس تازه کاوه. نو ما د ځان سره وویل ان شاء الله هغه به هم راسي او ممکن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری ورکړي. نو مې د ځان سره وویل که الله جل جلاله وفلانی یعنی زما ورور ته د خیر اراده کړې وه را به یې ولي، ځکه نن ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری ورکوي. لږ وخت وروسته دروازه خلاصه سوه. ما ویل څوک یې؟ ویل عمر. ما ویل لږ انتظار وکړه. زه بیا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم، سلام یې ورته ووایه او ورته ومې ویل عمر ابن الخطاب دی اجازه غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اجازه ورکه او د جنت زیری پر وکړه. زه دروازې ته ورغلم او ورته ومې ویل داخل سه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری درکوي. هغه هم ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر چپه طرف کښېنستی. ده هم پښې څاته ور وځړولې. بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی، هغه ته هم اجازه ورکړه چې داخل سي او د جنت زیری یې د هغه امتحان په سبب ورکړي چې وده ته ورپېښېږي. یعنی پس له سخته امتحانه و جنت ته داخلېږي چې دغه امتحان هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وژلو او شهادت واقعه وه. ورونو دغسې نور ډېر احادیث شته چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر فضیلت دلالت کوي. مثلا هغه حدیث شریف چې سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ یې روایتوي. په خپل سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ هم د عشره مبشره څخه دی. سعید رضی الله تعالی عنہ وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ابو بکر په جنت کې دی، عمر په جنت کې دی، علی په جنت کې دی، عثمان په جنت کې دی، ترڅو چې هغه 10 نفره عشره مبشره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذکر کړ. رواه احمد وغيره. اوس خو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ درجه او مقام در معلوم شو. عمر رضی الله تعالی عنہ په دین کې ډیر شدید وو. په دینی امور کې د هیڅ سره هیڅ نرمي نه درلوده. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في دين الله عمر. رواه احمد وغيره. یعنی زما په امت کې هغه څوک چې تر هر چا زما پر امت مهربانه دی هغه ابو بکر دی، او زما په امت کې هغه څوک چې د الله جل جلاله په دین کې تر ټولو کسانو شدید دی عمر دی. امام ترمذی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نعم الرجل ابو بکر نعم الرجل عمر.
نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد ابن الحزير، نعم الرجل ثابت بن قيس ابن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح. رواه الترمذي. دا هغه حدیث شریف دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو څخه د څو نفرو نوم په شوال سره یاد کړی دی او ټول یې ښه خلک بللي دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي او وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو چې وی فرمایل زه بدوم او خپل ځان په جنت کې ولیدی، هلته د یو قصر وسنګ یا بغل ته یوې ښځې اودس تازه کاوه. ما پوښتنه وکړه چې دغه قصر د چا دی؟ راته وویل سوه چې د عمر دی. زما د عمر غیرت را په یاد سو، یعنی دا را په یاد سوه چې عمر پر خپلو ښځو ډېر شدید غیرت لري، نو مې شاور وګرځول او رهي سوم. یعنی د عمر د غیرت په سبب مې نه ورته وکتل. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دغه حدیث واورېدی وی ژړل او ویل یا رسول الله پر تا به غیرت کوم. رواه البخاري ومسلم. دغه د عمر رضی الله تعالی عنہ درجه ده او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه دلره د جنت زیری دي. په صحیح البخاري کې د انس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې وایي کم وخت چې د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد غرته وختي، دا هغه وخت چې کفارو حمله پر کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر، عمر او څو نورو اصحاب کرامو په ملګرتیا د احد وغرته وختي. د احد غر ورېږدېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. په یو روایت کې شهیدان راغلي دي، یعنی د احد غره ثابت ودرېږه، پر تا نبی دی، صدیق دی او شهید دی، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د شهادت په لوړ مقام سره زیری وو. او په هغه روایت کې چې شهیدان راغلي دي وایي عثمان رضی الله تعالی عنہ ورسره وو. د ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مې واورېده چې وی فرمایل په خوب کې جنت ته داخل سوم او په جنت کې مې ماته نږدې د یو حرکت आवाज واورېدی. ما پوښتنه وکړه چې دا د څه شي आवाज وو؟ ویل دا بلال دی. نور هم په جنت کې ګرځیدم چې د جنت اکثره اوسیدونکي د مهاجرینو غریبان او د مسلمانانو کوچنیان وو، یعنی هغه چې په کوچنیوالي مړه سوي وي، او تر غنیانو او ښځو مې هیڅوک لږ ونه لیده. راته وویل سوه غنیان هلته په دروازه کې دي، یعنی جنت ته خو به داخل سي، مګر تر اوسه د هغه خپلو مالو حساب ورکوي. مګر ښځې هغه په دنیا کې 2 سرو شیانو مشغوله کړي وي چې زر او ریشمین کالي دي. خوندو ښه متوجه سي په جنت کې د ښځو شمیر لږ دی. دا ولې؟ ځکه ښځو خپل ځانونه په دې دنیا کې د 2 شیانو په حاصلولو او د هغو سره په علاقه درلودلو مشغوله کړه، او د آخرت دپاره هیڅ عمل صالح نه ورسره یووړي چې هغه 2 شیان زر او د موډ کالي دي، او 10 کالي خو مو په دوزخ نه باسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل ورسته د جنت د 8 دروازو څخه پر یو دروازه راووتم. کوم وخت چې زه د جنت د دروازې سره وم یو ترازو راوړل سو. زه د ترازو په یو پله کې کښېښول سوم او زما ټول امت د ترازو په بله پله کې کښېښول سو. زه تر دروند سوم. بیا ابو بکر راوستل سو، د ترازو په یو پله کې کښېښول سو او نور ټول امت د ترازو په بله پله کې کښېښول سو. ابو بکر تر دروند سو. بیا عمر راوستل سو، د ترازو په یو پله کې کښېښول سو او نور ټول امت بیل ابو بکر د ترازو
په بله پله کې کښېښول سو. عمر تر دروند سو. دا د عمر رضی الله تعالی عنہ درجه او مقام دی چې پس له ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه تر ټوله امت افضل او بهتر دی. امام بخاری د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په پخوانیو امتو کې داسې خلق و چې الهام به ورته کېدی، الله جل جلاله به د حق الهام ورته کاوه، نو به هغه خلق همیشه پر حق و. او که زما په امت کې داسې څوک وي چې الهام دې ورته وسي، هغه به عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ وي. د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه بدوم، یعنی خوب مل دی، خلق راته راوصل کېده، زما په حضور کې تیرېده چې دغه خلقو هر یو قمیص اغوستی و، نو د ځینو خلقو قمیصان تر زګره و او د ځینو دا تر هغه هم کم و. عمر ابن الخطاب راوصل سو او دونه قمیص یې اغوستی و چې تر شا پسې کېدی. صحابه کرامو پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله دغه خوب دې څه ترجمه وکړه؟ د قمیص څخه مقصد څه شي دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دین، د ځینو خلقو دین او دیانت لږ وي، د ځینو دا ډیر وي، مګر په عمر رضی الله تعالی عنہ پسې د دین کالی سکېدل. رواه البخاری و مسلم. امام بخاری او امام مسلم د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه بدوم، خوب مې لیدی چې یو کټوری راته راوړل سو او په هغه کې شیدې وې، ما وڅښلې او تر داسې اندازې په اوبه سوم چې ما ته را معلومه سوه چې ټول رګونه مې په ډک سوه، او هغه چې پاته سوې هغه مې عمر ابن الخطاب ته ورکړې. اصحاب کرام وویل یا رسول الله دغه د څه ترجمه او معنا وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل العلم، دا علم دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د فضیلت د احادیث خاتمه به په هغه عجیب حدیث سره وکړو چې امام بخاری او نور روایتوي. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وایي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وختو کې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره ناسو. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل د چا د فتنې حدیث په یاد دی؟ حذیفه ویل زما. حذیفه رضی الله تعالی عنہ د فتنو په احادیثو کې تخصص درلودي، نو ویل زما. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل ته په دې موضوع کې زیرک یې، یعنی معلومات لري، وایه. حذیفه رضی الله تعالی عنہ وایي ما وویل د سړي فتنه یا امتحان په خپل اهل کې، په خپل اولاد کې، په خپل مال کې دی. دا هغه شیان دي چې انسان مشغوله کوي او په چی شي سره کفاره کیږي؟ څه شي پټوي؟ یعنی یو څوک په دغه امتحان کې په چی شي سره کامیاب کېدلای شي؟ په لمانځه، په روژه، په صدقه، په امر بالمعروف، نهي عن المنکر. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل دا مې نه دی مقصد، زه دغه عادي او فردي فتنو یا امتحانو په باره کې خبرې نه کوم، بلکې زما مقصد هغه فتنه او امتحان دی چې په موجو او څپو را رهي لکه د دریابو موجونه. یعنی زما د یو انسان امتحان نه دی مقصد، زما هغه فتنه او امتحان مقصد دی چې ټول امت په اخته کیږي، عامه فتنه وي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ وویل یا امیر المؤمنین ستا او د هغې فتنې سره څه؟ ستا او د هغې فتنه په منځ کې تړل شوې دروازه ده، یعنی هغه فتنه ستا په زمانه کې نه پیښیږي، ستا او د فتنې په منځ کې تړلې دروازه شته. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل دغه دروازه ماتیږي که خلاصیږي؟ حذیفه رضی الله تعالی عنہ وویل یا بلکې ماتیږي، چې دا نو بیا نه تړل کیږي، یعنی دروازه چې ماته سوه بیا نو نه بندیږي، نو فتنې نه درېږي، یوه په بله پسې وي. هغه صحابه کرام چې په دغه مجلس کې ناست وه د دوی په خبرو نه سوه پوه چې دوی څه وایي.
دروازه ماتیږي خلاصیږي. دوی څه سره وایي؟ مقصد یې څه دی؟ کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د مجلس څخه ولاړ سو، حذیفه رضی الله تعالی عنه هم ولاړ سو او لاړ. صحابه کرام او تابعین چې په دغه مجلس کې حاضر و یو د بل سره وکتل چې دا یې څه وویل. تړلې دروازه ماتېده، بندېده، خلاصېده، دا څه قصه او بیان وو چې دوی وکړي. څوک یې په مقصد نه پوهېده. نو ویل د حذیفه څخه به پوښتنه وکړو. مسروق رضی الله تعالی عنه چې د تابعینو څخه دی هغه ولاړ سو، ویل زه ورځم د حذیفه څخه پوښتنه کوم. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل یا حذیفه، آیا عمر په دغه تړلې دروازه پوهېدی چې تا ورته ویل دروازه تړلې ده؟ هغه ستا په مقصد پوه سو؟ حذیفه ویل هو، لکه څرنګه چې هغه پوهیږي چې په ورځ پسې شپه راځي، دغسې پوهیږي چې دروازه څه شي ده. ما و عمر ته واضح خبرې وکړې، زما خبرې معما یا کیسې نه وه چې عمر دې نسي په پوه. مسروق وایي ما د حذیفه څخه پوښتنه وکړه چې دغه دروازه څه شي ده چې د عمر او فتنو په منځ کې ده. حذیفه وویل دروازه په خپل عمر دی، دی چې د فتنو و مخته ولاړ دی او فتنې نه پیښیږي. دی چې د فتنو دروازه یې تړلې ده. که عمر وفات سو دروازه ماته سوه او فتنې را شروع کیږي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه فضیلت دی چې د ده رضی الله تعالی عنه په وجود کې د فتنو پیښېدل غیر ممکن دي او د ده رضی الله تعالی عنه په وفات سره دغه د فتنو له طرفه تړل سوې دروازه ماتیږي او فتنې رابهیږي. لکه همداسې چې وسوه. په حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي ته پر یوه شیله رهیه، شیطان پر بله شیله درڅخه ځي. قرآن مجید د عمر رضی الله تعالی عنه د رأی سره موافق نازلیږي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فضائل ډیر زیات دي چې د هغو د جملې څخه یو هم دا دی چې د قرآن کریم یو شمیر آیاتونه د ده رضی الله تعالی عنه د رأی او نظر سره موافق نازل سوي دي. مجاهد رحمه الله وایي په یوه موضوع کې چې به د عمر رضی الله تعالی عنه کومه رایه وه، قرآن مجید به د هغه سره موافق او برابر نازل سو. ابن عساکر د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې هغه به ویل په قرآن کې داسې آیاتونه شته چې هغه به د عمر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر وو. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي خلقو چې به د یو شي په باره کې څه ویل او عمر به هم څه ویل، قرآن به هغه قسم نازل سو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایه به وه. څرنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل رب عز وجل سره محبت او اخلاص درلودی، نو څو واره د ده رایه د قرآن کریم سره برابره سوې یا موافقه سوې ده. علماء کرامو دغه د قرآن مجید سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی مطابقت او برابري تر 10 ځایو زیات ذکر کړي دي، خو زه به د هغو څخه څو ځایه په اختصار سره ذکر کم. اول، یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره طواف کاوه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله، آیا دغه ځای مقام ابراهیم علیه السلام ندی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دی. در رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، کچیرې دغه مقام ابراهیم موږ د لمانځه کولو ځای وګرځو. په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، چې دا د سورة البقره 125 نمبر آیات دی. یعنی ای مومنانو، تاسې مقام ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د درېدلو ځای، د لمانځه، دعا او طواف ځای وګرځوئ. دوهم، یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ورغلی او ویل یا رسول الله، ستا کور ته صالح او فاجر خلق درځي،
آیا ته خپلې ښځې په حجاب او پرده سره نه امر کوې؟ په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. چې دا د سورة الاحزاب 53 نمبر آیات دی. یعنی ای مومنانو، تاسو د نبی صلی الله علیه و آله وسلم کورو ته مننه وځي، مګر هغه وخت نه وځي چې تاسو ته د خوړلو اجازه وسی. په داسې وخت کې ورسی چې تاسو د خوړو د پخېدلو په انتظار نه یاست، مګر کم وخت چې وبلل سي نو کور ته ورننوځي، او بیا کله چې مو خواړه وخوړل نو ولاړ سي. هلته د خبرو کولو د پاره مکشنی. بشک دغه به اجازه نه نوتل او هلته د خبرو د پاره کښینستل داسې کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف او آزار رسوي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو څخه حیا کوي چې تاسو له کور څخه وباسي، او الله جل جلاله د حق خبرې په ویلو سره حیا نه کوي. او کله چې تاسو د ازواج مطهرات څخه کم شي کم متاع غواړي، پس هغه شی د پردې تر شا ځنی غواړي. دغه د پردې تر شا غوښتل ستاسو د زړه او د دوی د زړه د پاره ډېر پاک ساتونکی دی. او تاسو ته دا نه دروا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تکلیف او آزار ورسوي. دا هم هیڅ کله نه درته روا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ښځې پس له وفات څخه د ده علیه الصلاة والسلام یا پس له طلاق څخه په نکاح کړي. بشک دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزارول او د ښځو سره تر ده وروسته نکاح کول د الله جل جلاله په نیز ډېره لویه ګناه ده. ورونو، دلته په دغه آیات شریف کې زموږ د ژوندانه او مناسباتو د پاره نورې ډېرې لارښوونې هم شته چې په بیانولو سره زموږ بحث اوږدیږي. فقط زموږ مقصد دا و چې ډېر ځله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایه د قرآن کریم سره برابره سوې یا موافقه سوې ده. دریم، یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه آیاتونه تلاوتول چې د سورة المؤمنون څخه دغه اوس نازل شوي وو، چې هغه آیاتونه داسې وو: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه ځایه دغه آیاتونه تلاوت کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: فتبارك الله احسن الخالقین.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آیات پسې پوره کړي چې هغه هم داسې وو. فتبارك الله أحسن الخالقين. څلرم، د قرآن مجید څخه چې اول آیات د شرابو په باره کې نازل شوی دی، هغه د الله جل جلاله دا قول دی چې فرمایي: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، چې دا د سورة البقره 219 نمبر آیات دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل: الهی د شرابو په باره کې کافی او شافی دلیل را نازل کړي، نو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، چې دا د سورة النساء 23 نمبر آیات دی. بیا هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاسونه پورته کړ او ویل: الهی موږ ته د شرابو په باره کې کافی او شافی بیان نازل کړي، نو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه